بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنښت تاسو ټول درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ په چینل باندې روزمره انګلیسي ویډیوګانې اپلوډ کوو او نن ویډیو زمونږ واقعا په تغییر او په تفاوت د نورو ویډیوګانو سره ده. نن ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ فقط په 3 میاشتو کې د انګلیسي زده کړه وکړئ. البته که چیرې تاسو له مونږ سره دغه سیکریټس او دغه کوم مهم رازونه چې دي، کوم طریقه چې ده، تاسو په دې طریقه باندې لاړ شئ، نو ان شاء الله باور یم فقط په 3 میاشتو کې به تاسو پوره انګلیش زده کړئ. راځئ دا کومې طریقې دي او په څه شکل باندې. لومړی خو تاسو دا مهمه او معلومه خبر ده چې مونږ په دې چینل کې تاسو ته د انګلیسي 12 زمانو درس، د 4000 لغاتو، د انګلیسي خبرو اترو، همداشانته د انګلیسي جادویي زده کړه، د دې ترڅنګ د انګلیسي ابتدایي درسونه هغه کسان چې نوي دي د هغو لپاره دا ټول درسونه مونږ په چینل کې لرو. لاړ شئ هلته په پلی لیست څخه تاسو دغه ټول درسونه کتلی شئ، او که بیا هم تاسو هلته نشئ تللی حتما زمونږ په ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ټول درسونه په جدا جدا تاسو ته انشاءالله دا درسونه ټول درکوم. صحیح ده؟ راځو ګورئ شروع کوو. انګلیسي څنګه زده کړو؟ کوم هغه رازونه دي چې باید موږ تاسو په انګلیسي کې هغه لاره تعقیب کړو تر څو انګلیسي په صحیح معنا سره زده کړو. نمبر 1 لومړنی نمبر چې د په انګلیش کې think in English. همیش دپاره ته چې په هره ژبه کې که نه، هغه که انګلیش وي، هغه که جرمني ژبه وي، هغه که مثلا کومه بله ژبه وي، ته همیشه think in English په هماغه ژبه کې ته فکر کوه. د فکر نه مطلب څه ده؟ فکر نه مطلب دا ده مثلا کله چې ته غواړې انګلیسي زده کړې، ته په دې کې یو چاته مثلا خبرې هم کوه، همداشانته ته کله چې ساعت ته ګورې باید د ځان سره ووایه it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 2 past 3. همداشانته ته لار کې روانې یو ملګري سره مخ کېږي په انګلیش کې خبرې ورسره وکړه، یو چا سره بل چا. یعنې زموږ مطلب د think in English نه څه ده؟ think in English مطلب همدا ده چې ته هر کوم خبرې کوي، هر هغه څه چې ته په روزمره عادتونه لري او روزمره کارونه کوي، ته هغه په انګلیش کې ترسره کړه. نو دا یو واقعا چې یو صحیح طریقه ده د انګلیسي زده کړې لپاره. او تاسو به له ما سره وعده کوئ چې له دې نه وروسته که غواړئ انګلیسي زده کړئ، همدغه شانته به د هر چا سره خبرې کوئ، په دې کې به تاسو هیڅ وخت شرم نه کوئ. کله چې ته په یوه ژبه کې شرم وکړې او په هغه کې ته ځان ته یو قسم ته شرم ودرې، نو ته بیا نسې کولی هغه ژبه په صحیح معنا سره زده کړې. صحیح ده؟ ځکه تاسو که مثلا غواړئ غیر له انګلیش نه، که تاسو چیرې غواړئ یو کتاب ده، یو موضوع ده، تاسو دا رانیسئ، باید تاسو په هغه کې پوره داخل سئ. نو انګلیش زده کړې لپاره هم باید تاسو پوره داخل شئ، او په پوره داخلېدل دا معنا ده چې د پښتو، فارسي او د دې ژبو څخه بیخي ځان لرې وساتئ، او په همدې ژبه کې که غلط وي که څه وي تاسو همغه کاروئ. صحیح سو؟ نو دا لومړنی خو انشاءالله چې think in English سو. دویم مهم قدم او راز څه ده؟ هغه ده don't translate in other language. It means don't translate English words or English sentences in any other languages like in Pashto, Persian or in any other language. یعنی مطلب څه ده؟ مطلب همدا ده چې کله هم تاسو غواړئ انګلیسي زده کړئ، تاسو هرګز د انګلیسي لغات په پښتو یا په نورو ژبو مه ترجمه کوئ. د دې مطلب څه ده؟ ګر چې تاسو به اوس ووایئ چې استاد او ته چې کله موږ ته درس راکوې دا څنګه ته د انګلیسي درسونه راخلې موږ ته په پښتو معنا سره دري. اوس خو موږ مجبور یو چې تاسو ته د لغاتو لړۍ شروع کړې ده، نو زه مجبور یم چې تاسو ته د لغاتو معنا هم وکړم. که زه تاسو ته محاوره وي محاورې معنا هم وکړم، ځکه که چیرې داسې ونه کړم نو تاسو پکې ګیج کېږئ. خو دلته د دې اصلي مطلب دا ده که کله چې که یو استاد یو صنف ته راځي او شاګردانو ته درس وایي، نو مثلا که یو لغات دی هلته لیکي په تخته باندې باید د دغه لغات معنا وي په 4-5 نور لغات مشابه کړي د انګلیش سره. یعنی مطلب یې دا چې هره جمله په انګلیش کې وایي باید دا بیرته په انګلیش کې وایي. که ته یو میاشت پوه نه سې، 2 میاشت پوه نه سې، نو 3 میاشت کې به ته حتما په دې پوه شې چې دغه استاد موږ ته کوم درس او په څه طریقې سره وایي. یا په مثال شکل سره زه تاسو ته انګلیش لغات بیرته په انګلیش کې درته وایم. کله که تاسو یو میاشت پوه نه سئ، 2 میاشت پوه نه سئ، خو که چیرې تاسو له یو چا سره خبرې کوئ او هغه انګلیش درته غږېږي، دغه زما له لغاتونو څخه یو لغات هم تاته استفاده کړي په عین وخت کې، نو ته پوهېږې چې شاید د دغه لغات دا معنا صحیح سو. یعنې د دې مطلب دا ده don't translate it in other language. په نور ژبو کې انګلیسي مه ترجمه کوه، فقط بیرته په انګلیش کې ترجمه کړه. دا یو غوره لاره ده د انګلیسي زده کړې لپاره. په دریم قدم کې موږ تاسو لرو listening more. دا زما د خوښې ده، زه به اوس تاسو ته دې تشریح وکړم. صحیح سو؟ داسې څومره کولی سئ دا ډېر اورئ، ډېر له حد زیات. زه تاسو ته یو داسې خبره کوم که نه،
کله هم چې ته ټاپک لولې په انګلیش باندې دومره نه یې پوه او ته غواړې ټاپک لولې هغه ټاپک ته نسې لوستلی په پروننسیشن کې ته مشکل لري د دې لپاره اوس تا نه یو څوک پوښتنه کوي کومه حل لاره ده حل لاره دا چې ته لیسنینګ وکړې همیش دپاره ته په ورځ کې لیسنینګ فلمونه ګوره لیسنینګ کوه امریکایي خبرې په یو ساعت نیم ساعت د ورځې اوره خیر نه پوهېږې هېڅ مشکل نشته خو کله چې دا واورې ته په دغه اورېدلو وخت کې 4,000 قسمه لغات زده کړې 4,000 قسمه جملې ته پکې اورې یعنې په دغه اورېدلو وخت کې هر قسم ته جملات او لغات زده کړې بیا چې کله ته یو ټاپک لولې هغه د لغات سر چې تا ته راسي تا په ذهن کې تیار مخکې نه ناست وي نو همیشه لپاره دا زما ستاسو دپاره توصیه ده چې کله هم تاسو بیکاره کېږئ او واقعا همدا هیله وي ستاسو چې موږ انګلیسي زده کړو تاسو لاړ شئ او زه به یې دې ادرس هم درکړم تاسو کولی شئ د ادرس دپاره یوټیوب ته لاړ شئ او پر یوټیوب کې د انګلیش لیسنینګ سرچ کړئ ENGLISH انګلیش لیسنینګ انګلیسي لیسنینګ بیا کولی شئ تاسو ابتدایي او لوړ ورکړئ نو دا ته ډاونلوډ کړه د ځان دپاره انګلیسي سندرې هم ډاونلوډ کړه ګورې په دې کې ګناه هم نشته ده که چیرې تاسو ګناه په دې فکر باندې ما اورئ چې موږ غواړو یا د دې سندرې څخه یا لذت یو بل څه فقط دا د دې لپاره ډاونلوډ کړئ چې موږ انګلیش ته پکې چې ورکو سکل د انګلیش موږ پورته بوځو دا نو دې لپاره کوم مشکل نشته همداشانته انګلیسي فلمونه ډاونلوډ کړئ انګلیسي داسې برنامې چې تاسو کولی شئ اپ سټور او پلی سټور څخه یې راواخلئ او هغه ډاونلوډ کړئ په سلهاوو زرهاوو لیسنینګ شته دي او که دا هم نشئ کولی لاړ شئ یو کمپیوټر والا ته هغه څوک چې فلمونه اچي خلکو ته یا سندرې اچي په عام اصطلاح نعتونه اچي همغه ته فلش میموري ورکړئ ورته ووایئ چې ما ته په دې کې لیسنینګ واچوه هغه به تا د یو په ځای 1000 لیسنینګونه واچوي همغه هره ورځ اوره او ستا انګلیش به پکې 2-3-4 برابر تا ته په یو هفته کې معلومات وشي په یو میاشت کې یو نه 2 میاشت کې تا ته حتما معلومات کېدلی صحیح شو او دا به تاسو ما سره وعده کوئ چې تاسو به لیسنینګ ډېر کار کوئ صحیح شو بل موږ تاسو په دې کې لرو ریډینګ ده ریډینګ هم د انګلیش د زده کړې یو مهم رازونو څخه ده چې باید تاسو همیش ریډینګ ولولئ ریډینګ نه مطلب ده لوستل همیشه تاسو لاړ شئ کتابونه مجلې اخبار دا لولئ یو مقاله چیرته ده دا راواخلئ ویې لولئ 2 ځلې 3 4 5 10 ځلې ان شاء الله چې دا هم تاسو سره ډیر کومک وشي او کومک یې څه ده کومک یې دلته دا ده چې کله ته ریډینګ وکړې ته په ریډینګ کې تا ته هر قسم لغات مخته راځي فریز درته راځي آسان لغات راځي درته متوسط شته دي سخت لغات شته دي پکې هر قسم لغات سره به ته سر شي نو دا یوه بهترینه لار ده د انګلیسي زده کړې لپاره چې ته کولی شې د ریډینګ له لارې انګلیش ته خپل ترقي ورکړې بل موږ تاسو لرو پریکټس اوکې د پریکټس معنا څه ده پریکټس په انګلیش کې ولې تمرین کول صحیح سو لکه څنګه چې یو څوک مثلا ته د کرکټ لپاره غواړې کرکټ زده کړې نو د دې لپاره ته ځې پریکټس تمرین کې هر شی چې وي هغه تمرین لري یعنی ته به دغه تمرین کوې نو انګلیش هم همدا شان تمرین لري تمرین یې څه ده مثلا ته غواړې یو مقاله ده دا ته وړاندې کې یو چیرې ته درس ورکوې غیر له درس نه ته دا مقاله راواخله مثلا یو ځای کې ودرېږه دا ځان سره تمرین کا ویې وایه څه دې زده کړي دي هغه بیرته مثلا ته ولیکه دا به ستا لپاره ډېر کومک وکړي نو پریکټس تمرین کول همیشه دپاره په هر کار کې مهم دي او بل موږ تاسو لرو شپږم چې د هغه سپیکینګ ده سپیکینګ ویلی شي خبرې کول دي همیشه لپاره ته کوشش وکړه په انګلیش کې سپیکینګ خبرې وکړه زه مثلا ته انګلیش دومره پورته نه ده خو بیا هم ته کوشش وکړه خبرې وکړه راسه اول مثلا یو مقاله راواخله د افغانستان په اړه باندې ترتیب کا او د ځان سره ودرېږه داسې فکر وکړه چې زما شاوخوا کوم کسان چې ناست دي 100 200 300 په همغه پوزیشن په همغه حالت راجګ شه او ته سټارټ واخله د افغانستان په اړه باندې مکمل خپل خبرې شروع کړه چې افغانستان یو اسلامي هیواد ده څه رقم ته عنعنات رواج لري څو ولایتونه لري څو ولسوالۍ لري څومره نفوس په کوم کاروبار باندې بوخته دا هغه خبرې دي چې ته باید د انګلیش په لرنینګ کې وکړې صحیح سو نو دې ته هم ویلی شي سپیکینګ کله هم چې ته دغه شپږ دانې په ځان عملي کې او له دغو څخه ته کار واخلې نو لرې نه ده چې ته به په 3 میاشتو کې انګلیش صحیح زده کړې صحیح سو او بیا خو انشاءالله که بیا هم څه مشکل نو زموږ چینل تاسو سره شته ده زه همیشه کوشش کوم تاسو ته داسې درسونه جوړ کړم چې ستاسو ورسره مینه او علاقه ډېره شي صحیح ده موږ انشاءالله تاسو سره یو که زه انشاءالله چې تر څو موږ ژوندي په دې چینل کې به تاسو سره داسې ویډیوګانې شریکوم چې هغه واقعا ډېرې مفید وي اوس مثلا ما په دې چینل کې تاسو 4000 لغات شروع کړي دي 4000 لغات تاسو ټول ته معلومه اصل دې سره 80% انګلیش زده کیږي که څه هم پروسه ډېره اوږده ده خو بیا هم یو مهمه موضوع ده او کله هم چې تاسو دا لغات زده کړئ تاسو فکر وکړئ 80% انګلیش زده سوه 80% مقالې 80% لغات سو او هر څه زده کیږي همدا شانته کوم کسان چې مثلا نوي دي اوس دا
ویډیو اول ځل د ګوري لاړ شه په همدې ویډیو باندې لاندې ډسکرپشن کې یا هم همدې چینل ته لاړ شه او په پلی لیسټو کې د انګلیسي ابتدایي درس وګوره. انګلیسي ابتدایي درس کې ما تاسو ته د انګلیسي الفبا حروف تشریح کړي دي، انګلیسي ترکیبي توري مې تشریح کړي دي، انګلیسي تورو معناوې مې لیکلي دي، یعنې خلاص د صفر درزه په هغه کې. صحیح ده. غواړې انګلیسي خبرې اترې زده کړې هم هملته شته ټول پلی لیسټ څه دی بس خوشکرده ورسه همغه وګوره تر پایه پورې بل ویډیو وګوره بل ویډیو وګوره نو انشاءالله ستا انګلیش به پکې لا نور هم ورسره ښه شي. او یو بل څه موږ دلته لیکلي دي چې د 4 سکلز موږ تاسو همیش لرو د انګلیسي زده کړه کې 4 سکلز دي. ریډینګ لوستل مخکې مې پرې بحث وکړ، رایټینګ لیکل تر ټولو بیا هغه هم مهم دي. کوم څه چې ته په ذهن کې زده کوې او هغه کوم څه چې ستا زده دي هغه که ته چیرې ولیکې 2-3 ځل نو هغه بیا هېڅ ستا د یاد څخه وځي. صحیح ده. او سپیکینګ خبرې کول دي. همداشانته لیسنینګ ده چې دا تر ټولو مهم ده او کوشش وکړئ چې لیسنینګ ډېر ولري. صحیح ده. نو ښه زده کوونکی زما هغه ده او هغه څوک دي چې هغوی لیسنینګ ډېر کوي. زما درته همدا توصیه ده انشاءالله چې تاسو لیسنینګ باندې ډېر کار وکړئ. د لیسنینګ ګټه خو یوه دا ده کله چې ته د امریکن سپیکرز خبرې ته واورې یعنې خو د خپله د امریکایانو خبرې کله چې ته اورې هره ورځ. صحیح ده. یوه ګټه یې دا ده کله چې ته چا سره خبرې کوې یا یو امریکایي سره مخ کېږې نو هغه کس چا چې لیسنینګ نه ده کړی هغه که 10 کاله انګلیش وایي هغه به د امریکایي خبره زر وانه اخیستلی شي زده یې څه شوي هماغه چا چې لیسنینګ ډېر کړی ده لیسنینګ اورېدل ډېر کړي هغه په هماغه 2-3 خبرو باندې پوهېږي چې د مطلب څه ده او دی څه هدف دپاره راغلی. صحیح ده. امید کوم چې دا خبرې زموږ په تاسو باندې څه مثبت اغېزه کړې وي او زموږ له خبرو څخه په تنګ نه یې راغلي. انشاءالله چې موږ تاسو سره نورې ویډیوګانې هم شریکوو. بس کافي ده چې تاسو زموږ د همکاري لپاره فقط په همدې چینل کې له موږ سره پاتې سئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. همداشانته په څنګ کې بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې زموږ هره ویډیو تاسو ته اپډیټ په خپل وخت باندې اول تاسو ته درشي. صحیح ده. انشاءالله تر بل درس چې زه بیا راځم تاسو ټول په لوی بخښونکي مهربانه خدای سپارم. تر بیا ښې چارې ښه وخت. د خدای په امان.